د لوی او بخښونکي څښتن طلب په نامه سلامونه تاسې ټولو لیدونکو ته. په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږی و امید از که تمامتان صحت و سلامت باشین. سلام تقدیم می همه شما کسایی که این ویدیو رو میبینید. لیلا فیضی ما د لیلا او پښتو چینل په برخه کې کار کوم. لیلا فیضی هستم، در بخش چینل لیلا و پښتو کار میکنم. دا چې مو دا چینل ولی کار کړی ده، ولی مو پیل کړی ده، چرا ما آغاز کردیم به این چینل و چرا ما خواستیم ای را آغاز بکنیم و ولی ما دا کار پیل کړی غواړو په دې هکله نن تاسو سره لومړنۍ ویډیو مشارکه کړو. اولین ویډیو را با شما شریک بسازیم. لیلا او پښتو. پښتو ژبه یا ژبه، زبان پښتو و یا هم زبان څه ارزښت لري، چه ارزش را داره، د ژبې د زده کړې اړتیا څه ده، ضرورت یادگیری زبان چی هست، په ژوند کې د ژبې اړتیا څه ده، در زندگی ارزش زبان چی است. په دې هکله غواړو بحث وکړو. میخوایم در این مورد صحبت بکنیم. د ژبې ارزښت زموږ په ژوند کې در زندگی ما ارزش زبان بسیار زیاد بالا هسته. اگر ما زبان بلد باشیم که ژبه بندی و پوهیگو، پس پوهیگی دغه ژبه چی ده، د افهام او تفهیم وسیله ده، وسیله افهام و تفهیم هست، د پوهولو را پوهولو وسیله ده. نو ژبه د یو پل حیثیت لري. هر څومره چې دغه پل قوي وي، هر قدر که یو پل قوی باشه، موږ هغومره ښې اړیکې لرو، ما همان قدر روابط خوب می داشته باشیم، هماغومره د خپل ژوند په چارچاپیریال کې پرمختګ کوو، در امور زندگانی خود پیشرفت میکنیم او همداسې په بیلابیلو برخو کې موږ کولی شو چې معلومات لاسته راوړو، معلومات را به دست بیاریم. د ژبې د زده کړې اړتیا څه ده؟ موږ او تاسې په یوې نړۍ کې ژوند کوو، در یک جهان زندگی میکنیم چې مخ پر وړاندې ځي، رشد او تکامل کوي، رشد و تکامل میکنه، رو به جلو میره جهانی که ما زندگی میکنیم، خصوصا علم و دانشش. نو دلته که چیرته زموږ ژبه زده نه وي، اگر ما زبان را بلد نباشیم، نو نشو کولای چې دغه زده کړې، دغه اوښتون، دغه بدلونونه باندې وپوهیږو. به این تغییرات، به این چیزایی که تبدیل میشن، رد و بدل میشن، تفاوت‌هایی که ایجاد میشه در بخش علمی، فرهنگی، تمام بخش ها، تمام عرصه ها، ما نشو کولای چې دا پیدا کړو، ما نمیتونیم که پیدا بکنیم. په ژوند کې ارزښت څه شی ده؟ موږ د ژبې په واسطه کولی شو ډېرې زیاتې اړیکې ولرو. یعنې ژبه دویم شخصیت دی، دویمه ژبه دویم شخصیت دی. که چېرته زما یوه ژبه زده وي، اگر یک زبان را بلد باشم، یو شخصیت یم، یو کس یم، یو ملګری یا یوه ملګري به ولرم. که چېرته دوه شي، دوه ملګري به ولرم. که چېرته درې شي، اگر سه زبان شو، پس سه دانه دوست خواهد داشتم. نو دلته تاسې وګورئ، اړیکې هم همداسې زیاتېږي. که یو دکتر، اگر یک دکتر دو زبان را بلد باشه، مریضایش دوچند می باشه بر نسبت به او دکتر که فقط یک زبان را بلد باشه و دکتر نمیتونه سر لوحه خود نوشته بکنه که از مریضایی که دری زبان هستن، دری ژبې دي یا پښتو ژبې دي، از اینا معذرت میخوایم. نو د دې لپاره موږ دا پروګرام پیل کړی دی. درسي پروګرام مو څه ډول دی او په دې کې څه شی راخیستل شوي دي؟ له 4 تر 12 ټولګي پورې دغه لوستونه تاسو ته په ویډیویي برخه توګه باندې جوړیږي. درس‌های صنف 4 تا صنف 12 به قسم ویدیویی جوړ میشه. در این بخش ها په دې برخو کې گرامر هم راځي، فعلون و گردان راځي، گردان افعال میه، کیسه او ناولونه، رمان و داستان میه، خبریاتری، محاوره او عادات راځي چې زموږ په ژوند کې اړینې دي. دا برخې باید زده کړو. او دا چې د دې میتود څه ډول دی، میتودش چی نوع هسته، ایره در جریان ویدیوها حتما شما بلد میشید. موخی چی دی؟ اهداف ما چی هست یا هدف ما چی است از این تدریس؟ شاید پیش از پیش بگوین مخکی لمخکی وایسی پیسو لپاره، برای پیسه. دقیقا زندگی بالای پیسه هست و ما باید پیسه به دست بیاریم، کوشش بکنیم. خود طول موخه هغه هم نده، تمام هدفی هم نیست که پول به دست بیاریم. یوتیوب چینل ها واقعا زیاد شده، دیر زیاد سویدی. خب
مؤثر سی تمام سی مؤثر که تمام شد او باید جای خود را پیدا میکنه، خپل ځای پیدا کوي. لومړنۍ موخه اولین هدف د ژبې زده کول تاسو ته دی. کله چې زما یو ښه حس ده، یک حس قشنگی که دارم، تقریبا 8 کاله 9 کاله که در تدریس برخه که کار کوم، امی که با کسی زبان یاد بودم و او با زبان شیرین دری خود پشتو حرف بزنه، ما واقعا لذت میبرم. دا چې ما یو چاته یو څه ور زده کړي، له دې نه ډېر زیات خوند اخلم. خپل وطن او هیوادوالو ته خدمت کول دا واضحه خبره ده چې موږ د همدې هیواد یو، که چېرته موږ ورته خدمت ونه کړو، ما از امی کشور هستیم، اگر ما خدمت نکنیم نو څوک به یې کوي؟ پس کی کار را انجام بده؟ په خپله یو ځای او پورته رسیدل، خودم به یک جایگاه باید برسم. هر کس نام و نشانی دارد، من هم میخوایم که نام و نشان را داشته باشم. یکی از استادایم بود، یو استاد میو محتوی تل ویل وای داسې ژوند وکړئ، چنین زندگی بکنین چې 100 کاله وروسته مو هم خلک یاد کړي، که 100 سال بعد هم شما رو مردم یاد بکنن. نو څومره ښه ده، چقدر خوب است چې زه راسم او داسې یو کار وکم، داسې یو خدمت وکړم، چنین خدمتی را بکنم که انجام بدم که مرا صدها سال مردم ببینن، تا وقتی که اینمی نصاب هست و در این نصاب مردم بتونن که از این ویدیوهای من استفاده بکنن. ځان ته یو نوم پیدا کول دی، به خود یک مقام، شخصیت، اسم پیدا کردن است، نام پیدا کردن است. امی که کسی بگوید زبان پشتو را کجا یاد بگیرم، چه قسمی یاد بگیرم، دفعتا برشان بگوید که برو پیش لیلا فیضی. این بسیار یک حس خوب است و بسیار آدم را قوی می سازه، انسان پیاوړی کوي. سلما نه غواړي څوک ژبه زده کړي چې همداسې هم و ځینې زده کوونکي هم په داخل کې او هم په هر ماته یې وړاندیز کول چې له موږ سره دغه ژبه کار کوه او ژبه را زده کړه. غوښتنې می څه دي، خواسته هایم از شما چی هست، دغه څوک چې دغه ویدیوگانی گوری، ویدیوها را میبینه، خواستم چی هست، تقاضایم چی هست. ویدیوگانی مکملی وګوري، مکمل ویدیوها را مکمل ببینید، ځکه که ویدیوگانی مکملی و نگوری بیا تاسو هغه میتود نسی اخیستلی، میتود را گرفته نمیتونین و چیزی را که ما میخوایم او را به دست آورده نمیتونین، زبان را بلد نمیشین. پرته له قید و شرط نه، هر څوک پرته له قید و شرط نه خپل وړاندیز را سره شریک کولی سی. پیشنهاداتتان همراه ما شریک بسازین حتما، که د میتود په برخه کې وي یا هم په برخه کې وي چې دغسې تدریس راته وکړه، ترڅو زه جوړه سم، یعنی ما خود را بسازم با انتقادات، با پیشنهادات. آدم خود را میسازه. تا وقتی انتقاد منفی نباشه من هیچ وقت پیشرفت کرده نمیتونم. نیوکه نوی، وړاندیز نوی، زه هیڅ کله نسم کولی چې دغه خپل تدریس په ښه ډول سره سرته یوسم. ویډیوګانې له ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو زما لیدونکي زیات سي او زه مشهوره سم. او بل کومنټونه راته پرېږدئ، هر هغه څه چې غواړئ کولی سئ ایمیل هم راته وکړئ او کومنټونه هم راته پرېږدئ. ایمیل هم میتونین و کومنت هم میتونین. زه څوک یم؟ من کی هستم؟ خیلی ځینو کسانو لیدلی اوسم، شاید بعضی کسا مرا دیده باشه، ځکه ما په 2 یوټیوب چینلو کې هم کار کړی ده. در 2 یوټیوب چینل دیگر هم کار کردیم، په پښتو ژبه باندې، په هیواد پالنې مضمون باندې او په نورو برخو کې در بخش تدریس کار کردیم، زبان، وطن دوستی و یا هم بخش های دیگر کار کردیم. خب یا هم لنډ معرفی کوم، معرفی کوتاهی از خود براتون انجام میتونم یا به سر میرسانم. یک معرفی کوتاهی را، لیلا فیضی ام، د افغانستان څخه، از افغانستان هستم. زده کړې تر ماستری پورې دي، تحصیلاتم تا ماستری هست په پښتو ژبې او ادبیاتو کې. 8 کاله کېږي چې ښوونکې یم. 8 سال میشه در قسمت تدریس کار میکنم، در مکاتب شخصی و یوتیوب چینل ها و یا هم بعضی سازمان هایی که کار تدریس را انجام میدن. کوم کارونه سی ما کړی دي، کارهایی را که ما کردیم، جزی که تدریس کردیم، به دانش آموزا زبان یاد دادیم، ترجمه کردیم، ژباړه می کړی ده، لغتنامې می جوړې کړې دي، لغتنامه هایی را ساختیم چې له 4 تر 4 ټولګي یا 4 نه تر 6 دي، صنف 4 تا 6 است که ادامه داره انشاءالله.
تر 12 بیرسوم تا 12 میرسانم. ایمیل ادرس می هم تاسو ګورئ او شعار می دی لیلا او پښتو چې انستګرام پاڼه هم لري، واتساپ پاڼه هم لري، یا واتساپ ګروپ هم لري، کانال لري او بل دا یوټیوب چینل مو پیل کړی دی. ولی می دا نوم اخیستی دی یا دا نوم می غوره کړی؟ چرا اسم ما انتخاب کردیم لیلا خویم، لیلا خو هستم. پښتو می شوق دی، علاقه می ده، مینه می ده دا چې چاته پښتو ورزده کړم. علاقه مست، محبتی مستی که به کسی زبان یاد بودم و به کسی یک کلمه حداقل یاد بودم و به زبان شیرین صحبت بکنن. البته دری جبا که می هم کار کرده، به زبان دری هم کار کردیم، به بعضی پشتو زبان ها دری را یاد داریم و این افتخار بزرگ است برای من. هیله دارم چې تاسو می هم ملاتړ وکړئ، حتما پشتیبانی ما میکنین و از این پشتیبانی میکنین، من با این کارم استقبال میکنین. لپام لرین یا ملاتړ نمو مننه کوم، تشکری میکنم از توجهتان و از اینکه به علم و دانش شما ارزش میگذارین، ارزش ورکوی. په درنښت لیلا فیضی.